شیطان د انسان په هر عمل باندې خواري کوي چې د هغې عمل برباد کړي. یو عملونو کې شیطان په انسان باندې په لباس کې خواري کړې ده چې انسانانو له قسمه قسم وسوسې ورچولي چې پلانې پیشن ښه ښکاري او پستانې ښه ښکاري او هغې سره سنت طریقه لباس د منځه تللی دی. خلک د بېدینو نه د غیرو د کافرو د لباسونو نه متاثره شوي دي او اسلامي او شرعي او سنت د نبوي لباس یې پرېښی دی. همدغه وجه ده چې معاشرې له نوي نوي بېدینۍ راغلي او د نبي علیه السلام سنت طریقې هغه یتیمانانې شوي. نو دې وجې نه نبي علیه السلام حدیثونو نه معلومیږي چې جامه کې به داسې جامه نه کې چې هغه سبب ستا د تکبر شي او سبب د فخر شي او سبب د لویۍ شي. داسې لباس پناه غوندي چې په هغې کې په تا باندې تکبر حاوي شي او تکبر درکې راشي، بلکې د عاجزۍ جامه به اغوندي. نو په جامو کې نبي علیه السلام د تکبر علامې ښودلي چې هغه څه دي. یو علامه په هغې کې دا ده چې جامه سړی اوږده جوړه کړي او په ځمکه یې راکاږي، دا د لویۍ او د تکبر علامه ده. پنسي اوږدې پرېږدي او په ځمکه یې راکاږي، دا په لباس کې د تکبر او د لویۍ علامه ده.